دغه مرسته د لغمان ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست په هڅو او د ولایت مقام په همکارۍ د یاد ولایت 80 تنو شهیدانو کورنیو ته ویشل کیږي. والي صاحب سره خبره کړې وه، بیا د را سره ژمنه کړې وه چې د ژمي البسه کمپلې موږ در سره کومک کوو. نو تقریبا نن د هغې جملې څخه 80 کمپلې راته راکړه، څه نغدي مرسته وه، د شهداو کورونو سره دا مرسته وکړه. راتلونکي انشاءالله د موږ اراده دا ده او والي صاحب سره هم خبره کړې، نورو مؤسساتو سره هم خبره شوې ده چې د ژمي البسه به انشاءالله موږ کوشش کوو چې څومره شهدا او کورنۍ دي ټول سره موږ مرسته وکړو. بل لور ته مرسته اخیستونکي کورنۍ له یادو مرستو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې دې ته ورته نورې مرستې ورسره وکړي. موږ راغلي د شهدای معلولین ته او د شهدای معلولین لخوا موږ سره د شهیدانو سره مرستې کوي او موږ دوی نه مننده یو. امارت اسلامي نه همدغه غوښتنه لرو، همدغه پیغام لرو چې او خاص کر د شهداو ته ډېر توجه وکړي، نورې مرستې هم وکړي ورسره. موږ ته دغه 500 افغانۍ هم نغدې هم راکړې او کمپلې هم راکړې ده. بس موږ ته ډېر خوشحاله وانده کې هم امید لرو چې خدای دې وکړي چې موږ ته بیا هم دغه په باره کې د شهیدانو په باره کې موږ سره مرستې وکړي نو ډېر به ښه وي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د شهیدانو له کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې شوې وي.